أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. منګه د دې یوزفل ټو اس پورې چې دی نو هغه موږ خپل زوړ ټاپک چې دی هغه ویلو د رول اف مایکرو ارګانیزمز ایز ډیکمپوزرز، او نن خپل نوی ټاپک چې دی نو هغه به انشاءالله شروع کوو. هغه به وایي یوزفل افیکټس اف ډیکمپوزیشن. د ډیکمپوزیشن یوزفل افیکټس هم شته او د دې څه هارمفل افیکټس هم شته، فایده مند اثرات هم شته او نقصان ده اثرات هم شته. نن به دا وایو یوزفل افیکټس اف ډیکمپوزیشن. د ډیکمپوزیشن کوم مالیکولز دغه کمپلیکس مالیکولز بریک ډاون چې کیږي چې ماتیږي نو د هغې فایدې د هغې مفید اثرات. By decomposition, the complex matter present in the dead bodies. په decomposition باندې complex matter چې دی کله چې بریک ډاون د complex molecule کیږي مړو جسمونو کې چې کوم موجودي بوټي مړه شي یا ځناور مړه شي هغه بریک کیږي ماتیږي سیمپل کمپوننټس ته ساده څیزونو ته ساده اجزاو ته. ډیورنګ دیس پروسس د دې عمل په دوران کې کاربن ډای اکساید اینڈ نایټروجن ګیسز آر ریلیزډ. کاربن ډای اکساید او نایټروجن ګیسونه چې دی هغه خارجيږي بیک انټو د انوایرمنټ واپس ماحول ته. د پروډیوسرز چې کوم دي پروډیوسرز مین هو پروډیوس مطلب څوک چې پیدا کوونکي دي. use these simple materials. producers چې دي مطلب بوټي هغه استعمالي دا simple materials دا ساده سیزونه again دوباره to make their food چې ځان له څه جوړ کړي ځان له خوراک تیار کړي ځان له خوراک جوړ کړي. in this way په دې طریقه باندې they recycle the matter of abiotic and biotic components. دیو ریسایکل کوي دوباره واپس راولي صحیح ده the matter of abiotic and biotic components. کم abiotic او biotic components matter چې دی کم په ماحول کې چې مړه او ژوندي سیزونه د هغو کم میټر چې دی هغه په دې طریقه باندې هغه هم د دې سره ریسایکل کیږي واپس ماحول ته راځي. و if decomposers do not exist که چېرې decomposers چې دی دا نه وي then it is impossible to break down dead organisms. نو بیا به دا خبره چې دا ممکنه نه وه دا به impossible و دا به ناممکنه وه چې دا لارج مالیکولز چې کم په ډیډ پلانټس او انیملز کې موجود دي نو دا خبره به بیا امپاسیبل و دا به نه ماتیدو into their simple components د دیو هغه ساده سیزونو ته د دیو هغه ساده اجزاو ته to make these a part of ecosystem چې دا د ایکوسیستم یوه حصه جوړه شي. وای what if there were no decomposers in the world. که چېرې decomposers چې په دنیا کې نه وي نو که چېرې ډیکمپوزرز په دنیا کې نه وي نو د دې به ډېر شی سایډ افیکټس په لیوینګ تھنګز باندې په ژوندو سیزونو باندې دا ډیډ میټر چې و دا به پروت و دا به خرابېدو نو دا به ختمېدو نو دا به ورستېدو نو او دا ریسایکلینګ به هم نه کېدو بل پروډیوسرز چې دي دې ته به هم څه پیدا نه وه سیمپل کمپوننټس چې دي هغه به واپس انوایرمنټ ته نه راتلل ژوندي سیزونه به د دې نه ډېر زیات تنګ وو دی به دا ډمپ کېدو د ځمکې سرفیس چې دی دا به ډکېدو په دې به بیا ځای نه و د نورو سیزونو نو دا په لکاو په کروړاو ژوندي سیزونه چې دا مړه شي بیا دا ختم شي د ځمکې د سرفیس نه دا ختم شي نو دا د ډیکمپوزرز د بیکټیریا او د فنجای دا یو ډیر یوزفل افیکټ دی. که چېرې داسې نه وي نو ژوندو سیزونو ته بیا په دې ځمکه باندې ژوند تېرول چې دا به ګران و دا به ډېر مشکل و. بیا په دې پسې د هارمفل افیکټس چې دا ډیکمپوزیشن هارمفل افیکټس چې دي هغه څه دي د دې څه نقصان ده اثرات هم شته چې د هغې سره مطلب هغه په فایدو کې موږ نه حسابوو فایدې نه نقصانات دي. یوزفل افیکټس خو هغه دي چې هغه مطلب فایدې موږ ته فایده راکوي چې هغه فایده مني مفید اثرات دي او هارمفل افیکټس چې هغه نقصان ده اثرات دي مطلب دا چې د دیو په ژوندو سیزونو باندې د دې ډیکمپوزیشن مطلب یو ډیکمپوزیشن هو مطلب په ډیډ میټر کې کیږي بوټي چې مړه شي یا ځناور مړه شي خو د دې سره نور څه ډیډ میټر هم شته چې هغه انسان ژوندی سیز چې دی هغه استعمالوي او دیو هغه ډیکمپوز کوي نو دغه ډیکمپوزیشن چې دی دا بیا د ژوندو سیزونو دپاره چې دی هغه نقصاني ولې چې د استعمال سیز د هغې سره خرابېږي. هارمفل افیکټس اف ډیکمپوزیشن څه دي؟ مایکرو ارګانیزم ډیمیج فود اینډ ووډ بای د پروسس اف ډیکمپوزیشن.
دا ژوندي دا خوردبیني جاندار څیزونه چې دي دوی څه کوي؟ دوی نقصان رسوي خوراک ته او لرګو ته د ډیکمپوزیشن په دې عمل باندې. دوی چونکې ډیکمپوزیشن کوي نو په دې وجه باندې دوی لرګو ته او د خوراک کوم څیزونه چې هغو ته نقصان رسوي هغه خرابوي، هغه وروستوي. بیکاز اف دیم د دوی په وجه باندې ملک از سپویلډ، پی چې دی دا خرابېږي. برډ ګیټس مولډ، په روټۍ یا په ډبل روټۍ هغه چې کله پشم وغیره پې وشي د تارونه مارونه پکې دننه وشي دغه، دا د دوی په وجه باندې کېږي، دا هم ډیکمپوزیشن په وجه باندې کېږي. فروټ اینډ ویجیټیبلز آر ډیکمپوزډ، سبزیانې او میوې چې دي دا د دوی په وجه باندې دا خرابېږي. نو دا چې دي دا د دوی هغه نقصان ده اثرات دي، او دا کوم چې موږ مخکې وویل نو دا هغه مفید اثرات چې کوم د دې ماحول لپاره ښه دي. نو انشاءالله دا ټاپک چې دی یا زموږ دا سبق چې دا به دې پورې مخېله چې پوره او ویډیو به بیا ډېره زیاته اوږدې وي نو تاسو هم بور کېږئ. نو را روان ټاپک چې دی زموږ انشاءالله هغه به بیا ډیزیز کاز بای مایکرو ارګانیزم، چې مایکرو ارګانیزمز چې دي خوردبیني جاندار څیزونه چې دي د هغو په وجه چې کومې بیماریانې کاز کېږي، کومې بیماریانې چې هغو کاز کوي، نو انشاءالله دا به بیا په را روانې ویډیو کې وایو. او د روانې ویډیو پورې ستاسو نه غواړم اجازت، د الله په امان.